د جګړې لومړۍ کرښې پر لور بیول کیږو. د طالبانو قماندان هم د خپلې خوښې ترانه اوري. د دې سپېرې مځکې پر هسکوټیټو لارو دوی د مزله لنډولو او خپلو روحیاتو لوړولو لپاره همدا ترانې اوري چې د همدوی د سختې تګلارې له مخې یوازې همدا اورېدی شي. دلته موسیقۍ ته اجازه نشته. دا کسان له یوې داسې ډلې سره تړاو لري چې د مځکې پر مخې ښایي تر ټولو سخت دریځی اسلامي غورځنګ وبلل شي. غلیمان یې سخت زړي ډلپال بولي، خو آن هغوی هم مني چې یوه تر ټولو بریالیو ډلو ده. همدا د دوی د بریالیتوب تر ټولو هسکه ده. یرغلي زیونکي طالبان د دې غرونو لوړو ته رسولي چې کابل ترې ښکاري. رباني د سر کوه د رباني حکومت ځواکونه هم نږدې دي. وخت ناوخته د طالبانو پر مورچو ګزارونه کوي. طالبانو له یوه کال راهیسې دا ځایونه نیولي او هر هغه څه چې حکومت توانېدلی پرې ور وولي له دې ځایه پر شا نه دي تنبولي. اوس دوی پر نیم هېواد او له نیمو زیاتو وګړو ولکه لري. خو دوی څوک دي او ځواک یې له کومه کیږي او تر ټولو سخته بنسټپالنه یې بري کې څه رول لري. او انشاءالله چې د هغه احکام د شریعت چې موږ ورته بیان کړي دی نه وساتي او پر خپله واده زموږ سره نه وختي، نو موږ د څو چې شریعت په چوکاټ کې وي او که دا د رباني سره موږ دا جهاد اعلان ورسره وکړو، یعنې پر ټوله مسلمانانو باندې د شرق او د غرب پورې. طالبان د اسلامي دودپالنې پر څوکه دي. دا هغه ځای دی چې 2 کاله مخکې غورځنګ پکې پیل شو. له افغانستان نه له ډیورند بله غاړه د کوټې په یوه مدرسه کې له 12 تر 14 کلنو 100 تنه دلته قرآن کریم یادوي. دلته افغان کډوال زده کوونکي غوسه پر دې دي چې ټاټوبي کې د مجاهدینو حکومت د اسلامي شریعت په بشپړ ډول پلي کولو کې پاتې راغلی، نو ځانونه یې په یوه جګړه مار ځواک بدل کړل او له کرښې بله غاړه ورمات شول او په همدې ډول طالبان وبلل شول. د مدرسې مشر د پاکستان سینټ یا مشرانو جرګې غړی دی. دی د یوه واړه مذهبي ګوند کس دی چې له افغانستان سره نږدې اړیکې لري. بنیادی طور په جهان تک افغانستان له بنسټیزه پلوه تر کومه ځای چې افغانستان کې د اوسني غورځنګ خبره ده، فکر کوم دا کوم نوی غورځنګ نه د هغه غورځنګ لړۍ یا برخه ده چې د شوروي پر وړاندې جنګېدل. نو دا یو فکري غبرګون و چې په دې بڼه افغانستان کې راڅرګند شو. جو اس شکل میں افغانستان میں رونما ہو. د طالبانو ستنېدا تیزه او لومړیو کې په کمساري ډول بریالی وه. یوازې یوه کال کې دوی د دغه هېواد پر ډېره برخه ولکه وکړه. لوټماران او جګړه کې ښکېلې ډلې وځپلې. اوس دوی د دغه هېواد پر جنوب بیا د کابل تر غاړو پراخو سیمو ولکه لري. د کابل پر کنډوالو بیا لا د رباني حکومت واک دی. د طالبانو یون له کوټې پر مهمه او ستراتیژیکه لاره پیل شو چې پاکستان له افغانستان بیا له منځنۍ اسیا او پای کې آن له روسیې سره نښلوي. موږ هم پر دې لار روان شو. لومړی کندهار ته چې د طالبانو سیاسي او دینی مرکز ګڼل کیږي. کندهار ښار د روسانو پر وړاندې جګړې پر مهال خورا زیانمن شوی دی. د ښار څنډو کې لویه هدیره دلته د ګڼو مرګونو یوه لویه نښه ښیي. 2 کاله مخکې کندهار په ګډوډیو کې ښکېل و. د سره میر څمنو جنګ سالارانو ترمنځ ویشل شوی و. طالبانو د جنګ سالارانو پاټکونه مات او ورټول کړل. همدې سره یې د خلکو ملاتړ خپل کړ او له همدې راهیسې پر ښار ولکه کلکه کړې ده. یو ملا را سره ملګری کړی شو چې وګوري د ناسم څه فلم خو به نه اخلو. د طالبانو مشرانو د هر ډول ژوندي شي پر انځور اخیستو بندیز لګولی دی. باور یې دا دی د بوتپالنه ګڼل کېدی شي. ملا آن دا هم راته وویل چې د تلویزیون په وړاندې د دښمنۍ تر ټولو عجیبې نندارې فلم هم نشو اخیستی.
دوی د ښار مرکز ته د ننوتو پر لار ټلویزیونونه او ویډیو کسټې راځړولي دي. پیغام یې هم ښه روښانه دی. هغه ټولنه چې طالبانو دلته کندهار کې جوړه کړې ښایي د اسلامي بنسټ پالنې تر ټولو سخته بڼه وي او ښایي د نړۍ هیڅ ځای هم ونه موندل شي. که پرتله شي ایران او آن سعودي ترې لا آزاد او پرانیستي ښکاري. کله چې طالبانو دلته ولکه وکړه پر ځینو ساتیریو یې بندیز لګولی دی. ګاډي پر لارو کوڅو پرلهپسې ګزمې کوي. ښځې باید کورونو کې وي او که بهر ووځي نو باید بورکې پر سرونو وي. کندهار کې لوی ځواغ و. موږ هم خلکو پسې د ښار مرکز کې د یوه جومات پر لور ورغلو. طالبانو له ټول افغانستان نه د ملایانو یوه جرګه غونډه کړې وه. اوس یې پایلې اعلانوي. کابل کې د ولسمشر رباني حکومت پر وړاندې جهاد اعلان شو او د طالبانو مشر ملا عمر امیر المؤمنین او د ټولو مسلمانانو مشر ونومول شو. دا چې دا یوه مهمه شیبه وه، ملا عمر د اسلام پیغمبر خرقه خلکو ته وښوده چې کندهار کې ساتل کیږي او یوازې د کړکېچ او لویو ستونزو پر مهال ښوول کیږي. تیر ځل 80 کاله مخکې ښوول شوې وه. له دې مخکې نه د خرقې او نه هم د دې مراسمو او نه هم د ملا عمر فلم کله اخیستل شوی و. د خلکو له منځه ځینو پټکي او څادرونه ورغورځول چې له خرقې سره په لګېدو برکتي شي. داسې ښکارېده لکه د پخوانیو زمانو یو ډول دیني مراسمو ننداره وي. طالبانو د تیرو ډیرو کلونو پرتله کندهار آرام کړی او د خپل قانون تر واکمنۍ لاندې راوستی دی. دوی دلته له سره صلیب سره د یو نوي روغتون جوړولو کې همکاري هم کړې ده. موږ هلته ورغلو چې د طالبانو د روغتیا له وزیر ملا بلوچ سره وګورو. دته غوښتنلیکونه راتلل. دی دلته د طالبانو د واکمنې شورا غړی دی. ویې منله پر کامره را سره خبرې وکړي. دې سره دی یو څه لیبرال ښکاري، خو د طالبانو لیبرال یو څه بیل دی. ملا بلوچ د روغتیا وزیر په توګه دلته غواړي د اسلامي قانون سزاوې په خپله پلي کړي. په بله خبره دی د مجرمانو لاسونه او پښې غوڅوي او سږنی کال یې 2 ځله همداسې کړي دي. دا 2 پیښې دي چې د ده تر څار لاندې شوي دي. دواړه په غلا تورن شوي وو او د شریعت له مخې سزا ورکړل شوې ده. ملا بلوچ پر دې باور دی چې دا ډول کسان داسې نه ښکاري چې بیا دې داسې کومه سرغړونه وکړي. او په مطابق د شریعت څخه چې موږ در مساوي ورسره نو لاس پرې کوو. که پر داسې کوتاهتري کوي لار نه وایي د هغه دا زموږ شریعتي کتابونو مذهبي دغسې وایي چې د عدلیه او بدلیه ورسره وکړي، میغان راسته لاس یا چپه پښه به ځینې پرې کړو ځکه چې دې د اغلا څخه پاتې شي. د روغتیا د وزیر په توګه د دې نظریې پلوی چې ډاکټران دې لاسونه غوڅ کړي. او نو څه دې خو نو داسې نه دی چې اوس موږ په کس د ده سره کوم اناد یا بغض یا حسد لرو یا په کس طالبانو دلته داسې ټولنه جوړه کړې چې د دوی بنسټ یې د جوړولو لپاره ایښودل شوی و. یوه داسې ټولنه چې اسلامي قانون ته پکې پوره زور او ځواک ورکول کیږي، لکه د قصاص پلي کول چې د یو محکوم شوي وژونکي لپاره پکې یوازې یوه سزا وي. خو د دې ډول عدالت پر ځای خبره تر ډیره د طالبانو واکمنۍ له بڼې سره تړلې ده. موږ له کندهاره بهر لویدیځ لور مخه کړه چې وګورو دوی د خپلې نوې امپراتورۍ نورو برخو کې څه ډول واګې چلوي. له ښار بهر لارې کند کپرې دي، خو د مرکزي اسیا ټولې سیمې ته یو مهمه کلۍ ده. هر څوک چې پر دې لارو ولکه ولري له پاکستان نه د پخواني شوروي جمهوریتونو ته د سوداګرۍ لیکې کنټرولوي. همدا داسې څه دي چې پاکستان یې غواړي. کابل کې د رباني حکومت هم پر پاکستان تورونه لګوي چې طالبان یې افغانستان کې خپلو ځانګړو موخو ته د رسیدو لپاره جوړ کړي دي. ما همدا تورونه د پاکستان حکومت وزیر جنرال بابر مخې ته کېښودل چې دی څه وایي. موږ کوم غوره اړخ نه لرو او په دې ډول د هیچا ملاتړي نه یو.
نو دا تر ډیره د توکو کارولو خبره ده، لکه ټلیفون او داسې نورې اسانتیاوې چې موږ یې برابروو. دا په هیڅ ډول د دې معنا نه ورکوي چې موږ یې د مرکزی حکومت پر وړاندې جګړه یا نور څه کې مرسته کوو. 13 سپتمبر دې لارې طالبان هرات ته ورسول، د افغانستان یو بل لوی ښار. دا یوه لویه ډالۍ وه چې دوی نږدې له یوې ډزې پرته وګټله. هرات یو څه نوی، لا مدني او د دوی له دودیزو لارو چارو یو څه بیل دی. طالبانو د خپلو توندلارو نظرونو په پلي کولو پکې پیل وکړ. دوی لکه پر ټلویزیوني انځورونو چې بندیز لګولی و، د هر داسې څه سرونه غوڅول چې د یوه ژوندي شي استازیتوب یې کاوه، ځکه په باور یې بتپالنه ده. دا فواره د هرات تر ټولو مشهور هنرمند جوړه کړې وه. ځایي خلکو یې په ماتولو ټکان وخوړ. ښځې د افغانستان نورو برخو پرتله هرات کې څه آزاده وي. اوس طالبانو ورته ویلي چې یا د کور کینی او یا د بورکو کې ځانونه وپوښي، چې مخکې د هرات ښځو ډېرې نه پرسرولې. د نجونو ښوونځي وتړل او ښځینه ښوونکې یې کورونو ته ستنې کړې. مدیر یې ښوونځی راوښود. دلته له هغې ورځې راهیسې هیڅ نه دي بدل شوي چې طالبان پکې په زوره ننوتل او هر چا ته یې له ښوونځي د وتلو امر وکړ. د ښار لوستو خلکو لپاره په ځانګړي ډول د طالبانو رسېدل د یوې غمیزې پیل و چې لا روانه ده. موږ یوازې یوه ښځه ومونده چې په دې اړه یې غوښتل ښکاره خبرې وکړه. په عادي ډول به یې هیڅ بورکه نه پرسروله، خو دا یې د پیژندګلوۍ پټولو یوازینۍ لار وه. ژوند کې اوس ډېرې ستونزې لرو. ګورو چې اوس هیڅ ازادي نه لرو. په تېره بیا له هغه وخته چې طالبان راغلي، لومړی کار چې یې کړی د نجونو او ماشومانو پر وړاندې یې ښوونځي تړلي. بیا خویندو یوه موده صبر وکړ چې پرا به یې نیزي، پرا یې نه نیستل. موږ ته بلنه راکړل شوه چې د طالبانو هرات والي وګورو چې د محاکمې پر چارو بوخت و. دی میلمه پال و، خو لکه د یوې بلې زمانې چې وي. له نږدې مو یې فلم نه شوی اخیستی او ناسته مو هم په تلاوت پیل شوه. فسبح بحمد ربك واستغفر. او په امریکا کې غواړو چې ګرده خلک مسلمانان شي. د امریکا و باچا ته موږ دا اعلان وکړو، د ورس و باچا ته موږ دا اعلان وکړو چې دوی باچان دي په خپلم ځان. ما پر هرات د طالبانو د کنټرول په اړه وپوښته. الحمدلله په هرات کې هیڅوک دا مخالفت نه لري. د هرات ټول خلک دا مرشته تعهد راکړي دي. د هرات خلک دا دي وسلې ناسي یعنی په مرکې دي وسره وسی. خو بهر د ښار لرو کوڅو کې بیا خبره بیله وه. موږ چې د فلم اخیستو لپاره ګاډی ودراوه، یوه لاروي ګاډي ته لیک راواچوه. د بی بی سی ګرانه خبریاله، د لیک کې مې خپل نوم نشم یادولی ځکه ډارېږم دلته د وینا هیڅ حق نشته، ځکه دوی مو ډبوي او وژني مو. غواړم ووایم چې ټولې نړۍ او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورسوم چې موږ دلته هرات نور د طالبانو تر واک لاندې انسانان نه ګڼل کیږو. چاپېریال ډېر ترینګلی و. یوه وړه پیښه، دا ترافیکي پیښه چې د طالبانو یو ګاډی چلونکی پکې ښکیل دی، ښایي په لا ډېره لویه ګواښونکې ستونزه واوړي. دوی خپل اصلي موخې ته رسیدو کې اوږد مزل کړی چې افغانستان کې د بشپړ اسلامي قانون پلي کول دي. خو له دې پرته د طالبانو کسان هیڅ داسې نه ښکاري چې کومې رښتینې سیاسي نظریې دې ولري. دوی لا هم ځواکمن دي او روښانه ده چې خپل رول به لوبوي، خو د اوس لپاره سخته ده وانګیرل شي چې دوی به پر دې هېواد د خپلواک وزیر غوړوي او دا چې په یوازې ډول به یې وچلوی شي.